دوستانو نن در سره یوه ډیره دردونکې واقعه شریکوم چې یو ښکلی ځوان چې ځوانۍ ته رسېدلی او مور به ورسره ډیره مینه کوله، نو دغه مور دې هلک سره داسې کار وکړو. ټول حقیقت در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دا واقعه د یو مور او زوی په باره کې ده چې دغه د مور یوازینی زوی و چې پلار یې هم وفات شوی و. نو دغه زوی سره به مور ډیره مینه کوله او هر وخت به یې ورته ویل چې ته غټ شې نو تاله به زه یوه تحفه درکوم چې ته به ډیر خوشحاله یې او زوی به یې هیڅ تکلیف ته نه ورکو او خپلو کې به یې ډیره زیاته مینه کوله او مور به یې اکثر خپل زوی ته ویل چې زه به تا ته یو داسې تحفه درکوم چې د هغې تحفې ثاني به نه وي او دغه به د دنیا د ټولو نه قیمتي تحفه وي. خو زوی به هم ډیر زیات خوشحالېدو او د مور نه به یې بار بار پوښتنه کوله چې ما ته به دغه تحفه کله راکوې، خو مور به یې ورته وویل چې اخر چې زوی ډیر زیات تنګ شو چې ته به دغه تحفه کله راکوې. مور یې ورته وویل چې ته کله د 22 کالو ته ورسې نو زه به تاله دغه تحفه درکوم. بیا یې هم انتظار کولو. کله چې د 21 کالو شو نو په هغه یو داسې مرض اټیک وکړو چې هسپتال ته یې بوتلو. نو ډاکټرانو وویل چې ډیر زر دی چې د هلک مړ ځکه چې د زړه والونه یې بند شوي دي. نو دغه هلک ته مور خپل زړه ورکړو او له دغه هلک ژوند یې بچ کړو او مور یې وفات شوه. چې هلک کله جوړ شو نو مور یې په دنیا کې نه وه. نو هلک ډیر زیات خفه و. نو هلک ته په کمره کې یو خط میلاو شو چې پکې لیکلي وو چې زما زویه دا هغه تحفه وه چې ما تاله درکړه چې د ډیرې مودې راهیسې ته په انتظار وې. نو دغه د ځان سره سنبال وساته او ما ته د دنیا د ټولو هر څه نه ډیر زیات ګران وي. نو ما همت وکړو او تا ته مې زړه درکړو. نو دا هغه قیمتي ډالۍ ده چې ما به تا ته ویل چې زه به تاله یوه تحفه درکوم. دوستانو، د پلار او مور په خدمت کولو کې جنت دی. موږ چې هر کله داسې واقعګانې اوریدلي دي نو پکې راغلي چې مور د خپل زوی دپاره ځان قربان کړی دی او کومې سختې نه وي چې مور د خپل بچي سره نه وي تېرې کړي. نو په کار دی چې د مور پلار ډیر زیات احترام وکړي شي. دوستانو، دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریکو. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.